بسم الله الرحمن الرحيم. حق كبير الإخوة على صغيرهم حق الوالد على ولده. دا حدیث بیهقی شریف کی راغلے دے. دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدې کې یو تعلیم راکړی دی موږ او تاسو ته. هغه تعلیم دا دی چې دا کشران ورونه به د مشر ورور داسې عزت کوي، داسې احترام به کوي لکه څنګه چې د پلار احترام کوي. مسله یې زده شوه. مسله داسې ده چې کشران ورونه خویندې به د مشر ورور داسې قدر او احترام کوي، داسې عزت به کوي لکه څنګه چې د پلار عزت کول پکاري. بس دا لړ حدیث ته د الله رسول مونږ ته ویلې ده چې مشر ورور دی راشي نو هغه ته زه پرې هودل او د پلار په شان دی لکه څنګه چې پلار راشي ته زه پرې دی. یو خبره دی پلار کوي د عزت خبره پلار دی نه نو هغه خبره به مشر لور کا اتفی مور دانګ په خبره باندې یو زید عزت دی او پلار دی نشتره مشر ور دی نو هغه زید عزت مشر لور کا. احترام او عزت د مشر ور د پلار په شانتی دی. بس خبره ختمه. اوس لفظي معنی ته وګورم. حق کبیر الاخوة، حق د مشر پورونو کې، حق کبیر الاخوة، حق د مشر پورونو کې علی صغیرهم په کشرانو د دوی باندې، په کشرانو د دوی باندې. حق الوالد په شان د حق د پلار دی، علی ولده په بچو خپلو باندې. لفظي معنی یو ځل بیا یې زده که. حق کبیر الاخوة، حق د مشر پورونو کې علی صغیرهم په کشرانو د دوی باندې، په کشر د دوی باندې. حق الوالد په شان د حق د پلار دی، علی ولده په بچو خپلو باندې، علی ولده په بچو خپلو باندې. مخکې ځه بل حدیث ته. کل بنی آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه الترمذي. دی حدیث کې دا مسله ده چې توبه وباسي الله ته. ځکه توبه ایستونکي الله ته ډیر محبوب دي، ډیر محبوب دي چې څوک د ګناه نه توبه وباسي. د ټولو بنی آدمونو ګناه کیږي. دی حدیث کې راغلی دی کل بنی آدم خطاء، د هر بنی آدم انسان نه کوتاهی کیږي، غلطی کیږي، خو غره خطاکار هغه دی چې توبه وباسي الله ته چې یا الله مانه دا ګناه شوی ده، مانه دا خطایی شوی ده، ته ماته معاف کړه، به بنه کومه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. سورۃ التحریم کې الله ویلي ای ایمان والو توبه وباسي په اخلاص سره. اخلاص سره توبه داره چې کلک عزم بکې چې پاینده کې بزدا ګناه نه کومه. نظر دی غلط استعمال شوی دی، غوګونه غلط استعمال شوی دی، جبه غلط استعمال شوی ده، نو به بداسي نه کوم یا الله. او کلک عزم وکړي د نه کولو. کل بنی آدم ټول زامن د آدم شدي، کل بنی آدم ټول زامن د آدم علیه السلام خطاء خطاکار دی، وخیر الخطائین او غره په خطاکارو کې التوابون توبه ایستونکي دي، توبه ایستونکي دي. لفظي معنی بیا کل بنی آدم ټول زامن د آدم علیه السلام خطاء خطاکار دی، خطا تی کیږي مطلب داره.
وخير الخطائين غرا په خطا کارو کې التوابون توبه استن کړي چې توبه الله توبه سي د خلو ګناونو نه. انبیاء کرام پکې به پاک دي، انبیاء کرام پکې به پاک دي، اوچت انسانان دي. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. دا حدیث په دارمی کې راغلی. دارمی د حدیث یو کتاب دی، مشکات والا د دارمی نه نقل کړی دی. ډیر روجي والدا سری چې روجه ونیسي خو صرف تنده وته ملاو شي، نور ته ثواب ملاو نشي. ولی ریاکاری خودنی د پاره روجه نیسی او یاد سره چې په حرامو نیولی او په حرامو ماتي، نو سره به تنده وته ملاو شي، نور څه وته ملاو نشي. او ډیر د شپې چې تهجد کوي، قیام الليل کوي. قیام الليل معنا د شپې ولاړه الله ته، تهجد مراد دی. هغه د صرف شوګیره ملاو شي، هغه غنټه 2 غنټې خوب صرف خراب شي، بس دغه شوګیره او ته ملاو شي، نور ثواب الله نه ور کوي. ولی یو خېټو کې حرام پراته وي، چې خېټه کې حرام پراته نه قبليږي. بلاره چې ریاکاری کوي به خلکو د سبالوي، ما دومره منځونه وګړل او مختلفو طریقو سره خپل اعمال صالحه ښکارا کوي خلکو ته. ریاکاری نبزان ساتو، د حرامو نبزان ساتو. د ریاکار انسان عملم نه قبليږي او د حرام خور انسان چې حرام خوري دا غم عمل نه قبليږي. لفظي معنی ته ګورا، کم من صائمین ډیر د روزه نیونکو نه، کم من صائمین ډیر د روزه دارونه، ډیر د روزه دارونه. کم معنی ډیر، کم من صائمین ډیر د روزه دارونه، لیس له نوی دا غرفارا من صیامه د روزه داغنا الا الظمأ مگر تندا، نور سوت ملاو نشي. وکم من قائم او ډیر د قیام کون کینا، او ډیر د قیام کون کنا. قیام د شپې ولاړی ته وی الله ته چې ودرېږي د شپې مانځه تهجد. وکم من قائم او ډیر د قیام کون کنا، او ډیر د قیام کون کنا د شپې. لیس له نبی دا غره پارا من قیامه دا غد ولاړین الله ته الا السحر مگر شوګیرا، الا السحر مگر شوګیرا. لفظی معنی ته یو ځلی بیا وګورئ د دریوانو احادیثو. حق کبیر الاخوه، حق د مشر پورونو کې علی صغیرهم په کشر د دوی باندې. حق الوالد پشان د حق د پلار دی علی ولده په بچو د هغه باندې. کل بنی آدم ټول زامن د آدم چې خطاون خطا کار دی، و خیر الخطائین او غره په خطا کارو کې التوابون توبه ایستون کې دی الله ته. کم من صائمین ډیر د روزه دارونه، لیس له نوی دا غره پارا من صیامه دا غد روجینا الا الظمأ مگر تندا. وکم من قیامین نا وکم من قائم او ډیر د قیام کوونکو نا، لیس له نوی دا غره پارا من قیامه دا غد ولاړین الله ته د شپې الا السحر مگر شوګیروي، صرف شوګیرو ته ملاوش. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.